ځای کوم ځای دی دا ځای د یوسف جان یوسف خو پیژنې یوسف خپله ښه سړی دی او لس کاله مینه دی داسې بوینه چې موږ نشو راتلی دلته اوس بس دلته خو موږ نه خو منطقي معنا راغلی او اجراګان دي ترانسجندر دي خامس زړګی آیا ستا د نظره تا خو ماشاءالله مبارکه ګیره پرې کې چې یو ځای کې کالي څوک کاږي ګناه نو هغه به ګناه انساني فکر او پښتونولي هغه باید بند کړي که نه څنګه کاري صاحب مالک یو ځای کې ناوړه کار روان نو انساني فکر او اسلامي فکر او د غیرت فکر هم هغه کار باید بند کړي که نه نو دغه خواجه سرای نو څنګه چالان دی دلته او د یوسف پټان سره پولیس ګوره وروره هغه کسان دی ته وایي چې موږ د ورځې لس دقیقې ناوړه هغه کوو که نه د لوط علیه السلام وخت نه بعد اجازه راکړه وروره لوط علیه السلام وخت د هغې مسیحانو نه بعد دغه د جنسي تیری لکه د نارینه په نارینه شروع شوی د هغې نه مخکې نه و نو دا څنګه حساب دی چې دا سیستم یې چالان کړی دی او یو سړی وایي چې ما شپږ دفعې ګناه کړې څوک نشته چې هغه ونیسي دا ولې ګوره خبره دا رقم ده دا وخت راستل کله چې یو سړی منکر کار وویني باید په لاس یې منع کړي په لاس نسو په ژبه دې منع کړي که په ژبه نسو په زړه کې وذلک اضعف الایمان خو به دا د ایمان کمزوري د زموږ حکمرانان ایمانونه کمزوري دي نشي بندولی نو آیا چې دغه حکمرانان ایمانونه کمزوري دي ناوړه ځای نشي بندولی چې حتی د پولیس په مخ کې یو سړی وایي چې ما غلط کار کړی دی یعنی څوک نشته چې هغه سنګسار کړي یا ورته وایي منع یې کړي یا وایي چې زه پیسو له وجې کوم پیسې ورته ورکړي نو دا څنګه سیستم دی زه خو کنفیوز یم وروره بیخي نور لیونی کېږم نو لیونی کېږم به نه خو ټول کارونه دغه رقم روان دي نو آیا تاسو څه فکر کوئ چې منظور پښتون د افغانستان او د لر او بر پښتنو دپاره یو اتل غیرتي بچی دی یاره منظور پښتون باره کې زه دا درته وایم کله چې د پښتنو قتل عام شروع د امریکې ډرون حملې شروع هغه وخت منظور پښتون ولې چپ و چې مسلمانانو او پښتنو ته اتحاد ورسو د پښتون کور په عزت کې سو پښتون د امریکایانو د چاپوس اخلاص او د ډرون اخلاص او اوس منظور پښتون د پښتنو حق غواړي ابو جلګر پر چم وای د پښتنو حق غواړي کنه غواړي لږ مخامخ کېنه او جګ کېنه یاخد یار یخني زیاته د سم د جګل کېنه لږ مخامخ کېنه او جګ کېنه وروره زه تاسو مخامخ کېنه یار صبر کوه لږ جګ کېنه چې ښکاره شي کنه لکه داسې نشي چې موږ هغه زمانې ته کوم زمانه څیره موږ صحیح معلومه نشي صحیح ده نو ښه تاسو وویل چې منظور پښتون څنګه ته دوه درې خبرې وکړه چې زه وګورم منظور پښتون هغه وخت چیرې و چې امریکې په وزیرستان باندې ډرون حملې کولې او هغه وخت منظور پښتون چیرې و چې په دشت ریلې کې 10,000 پښتانه شهیدان شول او په روزګان کې حکیم شجاعي یو سل پښتانه شهیدان کړل او پنځیران ول ما افغان یاست ما خراسان یاست او دغه نه د ماجر یم کې هم په زرو پښتانه په کراچي کې شهیدان کړل د کراچي کې شاید بم هغه وخت منظور پښتون چیرې ونن چې امن رالی د پښتون کور په امن کې سو امریکا ناکام شول پښتانه په عزت امریکا ته شکست چا ورکو امریکا ته شکست اسلامي امارات ورکړي څوک دی هغه افغانان دي که ګلخانان دي هغه اصلي افغانان او اصلي پښتانه دي او تاسو څنګه اصلي ته کوم ځنه زه فلال په کوټه کې یم کوټه کې لارو یو افغان سيناريو د کوټه د پښتونو علاقه ده ښه لکه سیده او بل خبره داسې ده چې ته یې کوټه کې او ته هغه کسان چې جنګ کړی زموږ ملک کې هغه ستا دپاره قهرمانان دي صحیح دی ما هم کړی دی جنګ تا هم کړی دی جنګ ته د کوټې نه راتلې افغانستان کې د جنګ کوو کوټه او کندهار دواړه زموږ کور دی خو نه کور خو دې دی وروره آیا د کوټې نه راتللې او تا سره شناختي کارت د چا دی تذکره زما سره زه قبایلي یم زما ته دواړه طرف څخه قبایل یم ته دواړه راوښیه فلاره به زه تا ته یو در وښیم کوم یو در سره دی بل کور کوم یو در سره دی فلاره خو آی ډي کارت سره دی د کوم ځای دی اوس د افغانستان دی د لوی افغانستان دی که د هیرا منډۍ د ریاست دی تر اټکه پورې افغانستان دی که نه دی ته خپله دا اقرار کړه زه دا خپله نه زه وایم تا ته د هغه د هیرا منډۍ ریاست درکړی که د منظور پښتون پلویانو درکړی زه کوم د هیرا منډۍ لفظ باندې استعمال دا د جاهلانو لفظ دی نه وروره خبرې ته غوږ شه ستا د نظره تا علم کړی الحمدلله د ساري فضیلت ملا کړی دی او فضیلت دې کړی دومره علم دې کړی دی الحمدلله ښه نو آیا ته د اسلامي اوس پاکستان کې اسلامي قانون دی یا نه د اسلامي قانون نو کله راولي تاسې خو ګیره دې پرېښې ته وایې موږ افغانستان کې جنګ کړی نو هلته یې ولې نه کوې پاکستاني ملا یم څه پوښتنه وکړه زه افغانۍ ملا یم
ته نو څنګه کوټه کې پروت خو افغاني ملاوي افغانستان کې به پروت وي کنه نه دا د پنجاب ته ملاسه دا پوښتنه کولای شي زه د کوټې یو چې کندهار دا ټول یو لوی افغانستان د لوی پښتونخوا ده ته دا پوښتنه کولی شي زما افغانستان کته ته واقع د لوی پښتونخوا ملاتړ وای نو تا به ویل چې منظور یو غیرتمن بچی دی واقع چې یو نر بچی دی کنه نو استاد اول خبرونه معلومه شله چې ته د پښتنو سره دښمنی دي چالان کړي ګوره وروره خبره ته وښه وروره ښه ته ماته ووایه اجازه راکړه وروره ستا عمر څومره دی یاره زما عمر 10 کاله دی 10 کاله څو کاله دې جنګ کړی دی ما تقریبا 2015 سره 2015 سره چیرې جنګ کوو کندهار کې پکتیکا کې هلمند کې شورابه کې د سرو کاچانو راغلي جنګېدلی یم څوک دې مړه کړو بیا ودې وشتل څوک په جنګ کې خو نو څوک الواوې نه پېښې نو دی په مړ کې شي دا نه مړو په دې کې وایي نو جنګ دی نو یعنې څو تا ولیدل چې څوک دې مړه کړو ودې وشتل ودې لیدل اوس به وایي نه و تصویران در واستوم نه تا ولیده چې نفر دې وشتل هغه مړه شول ستا په مخ کې عکسونه در واستوم عکسونه یې مه راستوه داسې یو ویډیو راته وښیه چې تا څوک وشتی ته ولاړ وې او تا څوک وشتی شي ښودلی دا ویډیو شي ښودلی ما ته درویشه ومه داسې ویډیو راته راوښیه چې ته ولاړ وې ته څوک ولې ته داسې ویډیو راته پرسنل ته کې ته دونې پوښتنې کوې زه تا ته دومره وایم که ته چېرته تکړه یې ګوره وروره ته وایې دنیا ته مې شکست ورکړی خو ما ته هم شکست راکړه وروره منطق کې صحیح ده ګوره وروره آیا ته 10 کاله د عمر دی او څومره وخت عمر دې چېرته تېر کړی عمر قبایلي علاقه کې آیا پاکستان کې جمهوریت نه مرز آیا پاکستان کې جمهوریت نشته جمهوریت په ټوله دنیا کې سره جمهوریت سراسر کفر دی جمهوریت سراسر کفر دی شیخ رحیم الله کانی صاحب فتوا ده ګوره وروره آیا جمهور معنا څه جمهور معنا چې ډېر خلکو په غوښتنه باندې یو قانون ته ومني نو څنګه بیا ته وایې چې دا د کفري دی جمهور خو ډېر خلک دا خو کولی شي چې مسلمانان هم یې که نه علما هم یې که نه وروره جمهور علما تا ولې ما علم کړی آیا جمهور علما چې په یو شي فیصله وکړي هغې ته څه شی وایي په دې باندې فیصله جمهور معنا دي که صدق ولر کړی د امریکا او د هغې غلامانو دا کړی جمهوریت جوړ کړی د اسلام خلاف ستا د نظر امریکي غلامان څوک دي ستا د نظر امریکي غلامان هغه څوک چې جمهوریت مني خو نو تاسې خو هلته خپله منئ که نه نو څنګه تاسې ولې دغلته کوم وخت ګوره وروره خبرې ته غوږ شه خبره درته کوم تا ویل چې ما افغانستان کې جنګ کړی دی او قندهار کې او پیلان کې بستان کې مې جنګ کړی دی صحیح دی آیا تا نن څنګه مطلب تا نن څنګه غیرت او همت او مسلماني او هغه کوم څنګه درنه تښتېدلي وو چې تا کوټه درنه هغه وه لاور چې د کته سر نه بره سر کې بازار کې ګرځي هر سړی درته نارې وایي دلته رایشه تا هلته څه نه ویلې او هغه انجلاګان چې وایي موږ د ورځې شپږ دپې زنا کوو هلته د هغې ځای کې درته مست کار نه کوي دلته راتلې جنګ دې کوو غیرت دې چېرې و همت دې چېرې و پښتونولي دې چېرې وه مسلماني دې چېرې وه ګوره وروره امریکا په 2011 کې چې امریکا اعلان کوي زه خپل لږ ماشوم ما بوش وویل چې زه د اسلام خلاف صلیبي جنګ کوم د پاکستان خلاف نه دا په امریکایانو شتون په افغانستان کې دا قرآن ماته ته وایې چې زه خبرې ته غوږ شه زما خبرې ته غوږ باسه چې بیا دې درس درته در کوم خطا کوم دې لندې زما خبرې ته غوږ باسه چې زما په خوی په یېږه ګوره وروره زما په خوی په یېږه چې زه چې خبرې ته کله غوږ ونه باسې خپل په سر شیر چې ووایې زه نه پرېږدم خبرې ته غوږ شه ستا خبرې واوره ته بس کوې چې کوم ته دومره جاهله خبرې کوي چې ته وایې ما افغانستان کې جنګ کوم پاکستان کې مې نه کوم پاکستان سر یې ښه ډېر دي که پاکستان کې ایران منډۍ ډېرې دي امریکایان خو په کې نه ومغه چې ما په خاوره ته امریکایان ګوره قانون د امریکایي دی وروره قانون د امریکایي دی ستا رسخت د څه شي په ورځ دی د امریکا خلاف جنګېدلی یم وروره خو امریکي قانون تاسو مګم دې لپاره جنګېدلي چې د امریکي قانون افغانستان ته رانشي نو چې هلته راغلی دی هلته ورته ولېغلی ناست دی پاکستان زما کار د امریکایي سره و هغه مې تاسو لایف شیر کړئ هیله کوم 200 کسانه لایف ګوري لایف شیر کوي او هغه لایک کوي پاڼه لایک کوي تر څو زما آینده لایفونه وشي کتلی ښه وروره آیا زړګیه په افغانستان کې ښه جمهوریت و چې اشرف غني و که په پاکستان کې چې اوس جمهوریت دی دا ښه و دواړه سره وروڼه و دواړه دې اوس پې خوښونه وه ښه دواړه سره ورونه وو نو تاسو ولې څو ورونه دي زما الحمدلله اووه ورونه دي څو ورونه دي د پاکستان په جنګ کې په ترلاسه ورکړي څو د افغانستان زه د پاکستان په جنګ کې ما ترلاسه نه دي ورکړي ګوره پاکستان په جنګ کې ترلاسه نه دي ورکړي نو یا مسلمانان موږ څنګه ور نه اخلو ای وروره په کوم اسلام کې راغلي دي چې ستا نیکونه او ستا علما او ستا مشرانو د بېنظیر د لاندې د هغې د خټو د لاندې زندګي تېروله د هغې د حکومت د لاندې زندګي تېروله غیرت یې چېرې زه به بېنظیر کې وم اګر سره
نو چې افغانۍ ګوره افغانۍ ته څنګه افغانۍ چې ایران منډي کې پروت بیا غیزه نازي دلته جنگ کوي او بیا وایي چې منظور پښتون غلط دی د افغانستان هغه غلط دی او ته خپل د ډیر غټ جاهل زه په خپل لوی پښتونخوا کې پروت یم په لوی پښتونخوا کې دغه نه پوهېږي معلومیږي چې ته د منظور خلاف یې ته د انسانیت خلاف یې ته د افغانستان د خاورې خلاف یې ګوره وروره خبرې ته غوښه چې بیا دې لاره کومه خبرې ته غوښه پاکستان کې جنگ خبرې ته غوښه ای وروره خبرې ته غوښه په پاکستان کې جمهوریت دی ولې د 80 کالو کې اسلامي نظام رانغی دا پاکستاني ملاص د افغانستان کسب افغان یم ته نو څنګه افغانۍ شته تاسو په خود نه بارات افغانۍ پاسپورت راوخې زه به د افغانۍ حساب راوخې راته په خپل خاور ته څنګه جاهل خاور دې څه کوي د پاکستان هغه د افغانۍ تاسو د افغان د وسلو نه استفاده کوي بیا وی افغانۍ هم نو وروره ما ته څنګه افغانۍ هغه نشي خودلې وای زه افغانۍ مستا څه رقم زمیر دي دا پاسپورت کارا کما پاسپورت دی د افغانستان پاسپورت دی دا څه شی دی دا خو په خوانه تقلبي دي کوم بل لګ د ترادو پاکستانوم شي دی الاکس پښتون رادو خاکه دا ته وګوره الاکس پښتونستان د رادو خاکه پاسپورت کې چې دا افغانۍ دی چې دا د بل چا دی کستاله افغانۍ ما نشي غولولې زر زبر خپل خاور پروت یم دا خبره د پاکستاني ملاص د پاکستان خلاف خبره ته غوښه خپل خاور باندې پروت دی خبره ته غوښه خپل خاور باندې دی پروت اجازه را کوروره ولې تاسو په جمهوریت کې الته په ټول عمر کې جنگ ونه کو جهاد ونه کو اسلام د بارم کارونه کو اسلام کې کوم آیات کې ویلي چې دلته وکالته مکو ما اسلام دا وایي چې کافرانو پر ملک باندې تیری وکړي امریکایانو د صلیبي جنگ اعلان کړو د امریکایانو د صلیبي جنگ سره شکایت ورکړي په دنیا په افغانستان کې په سره د خپل ځامنانو مزدورانو ولاړ امریکا تاسو صلاح چا درکوله چې جنگ وکاو صلاح چا درکوله چې تا جنگ کو تاسو صلاح چا درکوله د اسلام ملي ورته چا ورکوله زما ملي اردو څه کوي زه تاسو هم تاسو صلاح چا درکوله ساغي باغ کلم پښتنه نه د کریستانه به پښتنه کړی تعرضونه مکول مال غنیمت مې نه وي تعرضونه د کول غنیمت دی نه و او جی څوره وخت براغلی چې ته افغانستان کې وي او ستا په امیل پاکستان کې ته بدلته وي څوره وخت دا جنگ کړی دی زه پر خپل خاور پرته پر افغانستان پاکستان سره کار کوي ته څنګه جاهل انسان واوره ته په خاور پروت نه ته ایران منډي دروازې څخه پروت وروره خاور کې پروت نو ته خو د پښتون د منظور پښتون خلاف د انسانیت خلاف د مسلمانیت خلاف د افغانیت خلاف او ایران منډي ته کار کوي نو دا څنګه په خاور ده ته شي وای وروره ته ولاړ په پښتون ولا کې د پرم کې ونه لګیږي د پر امریکا ونه لګیږي د خپل غیرتي طالبان چې د نړۍ غیرتي پښتانه دي طالبان دا به منیک ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم نسو حدیث روایت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسو حدیث روایت دي تا ویل ز عالم مخکې دی وره ما ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دي حدیث روایت دي شپږمه کلمه وایا شپږمه کلمه ورور رد کفر ده او تا ته زه دغه وایم خبره ته وښه تا نه ما دغه پښتنه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم څو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت دي ما د شپږمه کلمه و دا څنګه د ما ته ما پښتنه کړې ته زه عالم یم وروره شپږمه کلمه کوم د اول ته یو ته دغه ما نه و چې کنه څو حدیث روایت دي ته څنګه مسلمان یې په دغه باندې نه پیږي وځي صرف ودرېګه وروره ودرېګه کو نه باسي صبر خبره ته وښه دا ما ته و زمونږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څو حدیث روایت دي خپل د ګوره د رسول الله د منصور پښتون ته ولاړ حدیثو ته ولاړ ولکه حدیث رسول الله زه تاسو باید په باغ پوکم خاوروره دا راته وایي چې ان بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سمعنا ګور هغه کسان دا ولې زه عالم نور شي پکې مو وایه دا ولې زه عالم یم نو خو باید پوه شي کنه او دا آیات بیا وایه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى هغه کسان چې ایمان راوړ دي يهود او نصارا او صابئین چې د يهود نصارا څخه راوړي او بل دین ته یا د ملائکو یا د ستورو عبادت هغه صابئ وایي دغه د آیات معنا څه ده ان آیات معنا کوم درته وکړه بهشک هغه کسان چې ایمان راوړي او يهود او نصارا او صابئین چې په بیا مخ ته وایي من امن بالله په الله او رسول ایمان راوړي درځه وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف نیک اعمال وکړي د خپل رب په بدل نه غټ نعمتونه غټ اجرونه به پرتی به اس ویرو غم نه د مرګ په وخت په ورځ آخرت په شرکا په جنت کې به پر نیک عملونه چې په دنیا کې دي صفات سي هغه به اس غم نه کوي او دلیل څنګه کېدلی شي چې تاسو په دراویا کلو کې پاکستان کې اسلامي نظام رانه ول دومره ډیر نفوسم دی او دومره عوام دي دلته جنگ وګوره وګوره چا دي غوږو کې د خبره ته وښه چې خبره ته وکم خبره ته وښه کنه ته جمهوریت نه منې یا نه منم څنګه نه منې نو جمهوریت چې ما وځ ورسې د جمهوریت ختم کوم خلافت امارت راولم
امارات نو ولې نه راوړې ته خو ناستې کور کې کنه ته خو د پاکستان شناختي کارت دی اغستې هغې ته کار کوي نو ولې دلته ناستې کور کې امارات افغانستان کې درته راوستي افغانستان کې دې راوړل هغه د افغانستان غیرتي بچیانو ولاکه ستا غوندې خل د افغانستان یو خاورې ته راشي که خل ترې سرچپه کالي ونه باسي د افغانستان د ځوانانو د غیرتي بچیانو د احمدشاه د ابدالي لمسیانو د هغوی په ماشینونو په وسلو باندې زور مه وایې تا راوړ ته ولاکه ته تر اوسه پورې د جمهوریت ته تر اوسه پورې د پاکستان آیا د پاکستان حکومت سره جهاد روا دی پاکستان حکومت هو دا د پاکستاني ملازم په سنو کزما څه کار دی ای وروره دا پروت پاکستان کې دی شناختي کارت د پاکستان دی ګیرې ورور ته هغه کړي ده بیا د هغې نه پوښتنه وکړم تاسو کوم ملا لري چې ما ته یې راوړي زه په لوړ پښتونخوا کې په خپله خاوره پروت یم الحمدلله پر پاک افغانستان پاکه خاوره ای وروره پاک افغانستان خپله خاوره زه تا ته وایم چې د پاکستان حکومت سره جنګ روا دی او که نه دی روا د پاکستاني ملا پنجاب کې ملازم په سنو دا ما څه مه کوه خو ته په همغه ځای کې پروت یې په همغه خوا کې پروت یې همغه خبرې به ورسره کوې همغه تاریخ منې همغلته ستا په هغې ډیورن منې که نه منې ډیورن نه منم نو چې نه منې زه په خپله خاوره پروت یم زه هغه رقم ته نه منم چې ته په خپله خاوره پروت یې چې زه هغسې نه منم چې د ډیورن څوک نه مني هغه باید د پاکستان ناوړه او فساد والا اداره د هغې خاورې نه ورکه کړي هغسې ډیورن داسې نه دی چې ته پروت یې تذکره د هغې دې اخیستي پاسپورټ یې د هغې اخیستی پیسې د هغې اخلي معاش د هغې اخلي ډیورن کې لویه خاوره کې پروت دی جمهوریت کامیان دا مې ټول ورکړل د الله په نصرت سره دا راته ووایه چې دا تېر 20 کاله چې تاسو جنګ کوو صحیح ده جهاد یې بوله جهاد مو کوئ ښه جهاد تا جهاد کو زه ستا جهاد ځکه نه منم چې تا ایره منډۍ کې نه دی کړی هغې ځای نه راغلی دلته دې کړی تا بېداول هلته ګوره وروره ای وروره ته په پاکستان کې فلحال اجازه راکړه وروره فلحال د پاکستان د حکومت د لاندې د هغې د زیر دست د لاندې ته هلته پروت یې او زندګي کوې ته د هغې ځای نه ته وایې زه 5-6 کاله راغلی یم افغانستان کې مې جنګ کړی دی خو تا نه ولې هغه کسان چې هلته هغې کالي نه دي اغوستي هغه کسان چې هغې خپله په سوشل میډیا کې نارې وهي چې خپل غونډ کالي کاږي هغه کسان چې وایي چې ما د ورځې 600 دپې حسابي کړې ده د غړط مې کړی هغه کسان ولې تاسو ورته یو نوک خیانت نه دی کړی هغه کسان چې هلته جمهوریت مني هغه کسان چې هلته د همغه د ناوړه چې چا کالي کاږلي همغلته ستاسو پوځیان ورته ولاړ دي او د هغې امنیت ساتي او خپل ورته پاس بیرغ مې لوند کړی دی آیا خپل هغه تاریخ ولې نه جوړوي چې تاسو د افغانستان په هکله او د افغانستان امارت نو پلان امارت دی که ښه دی که بد دی زما افغان دی ما ترې جار کړي او که موږ 100 کاله وجلي بیا به یو کینو یو ځای ته خبرې به کوو موږ د هر هغه ګلخان لکه ستا په شان چې د پاکستان حکومت سره د خوله مم ده ځکه چې درکې هلته به د جوارو سوټۍ به د مخ باندې درته مغه کړي دا خبرې که دا خبرې په پاکستان کې وکړه ما ته ګوره دا خبرې زه پاکستان پر رسمیت نه پېژنم ته وایې پاکستان کې وکړه ته معجزې وایې وروره دا د یو ایران منډۍ ریاست دی وروره منطق ټوله دنیا یو طرف که زما د یو منطق ستاسو آیا پاکستان اسلامي ملک دی نو چې اسلامي ملک دی ښځې چې کالي باسي ولې ورته څه نه وایي سونیا شاه ورته ویلي وروره چې تاسو راځئ ما ته وایي چې ستا لور په لنډې شورت کې ډانس کړی دی وایي دغه شورت به ډېره ګناه ولري چې هلته غرز غروس چالان دی که هغه ډېره ګناه لري تاسو هغې سونیا شاه حقه خبره کړې ده په خدای هغه وایي چې وروره دغه پولیس چې دا اوس درته هغه راوړم ودرېږه وروره دا ودرېږه زه تا ته ثبوت ښیم ته ګوره وخت مه ضایع کوه پرې سونیا شاه په سومبۍ ورمنډه ما دغه پرېږده ګوره سونیا شاه په سومبۍ باندې هغه کوې که نه ښه اولا ستا خو دغه د بې غیرتۍ خبره ده چې ته د یو پښتنې ښځې ته چې هغه نورې هلته ولاړې دي هغې آزاد خپل مال لیلام کړی دی او نارې درته وایي هغې ته څه نه وایې چې دا دومره دا ستاسې د حکومت ښه خبرې ته غوږ شه وروره دا راته ووایه چې پاکستان چا آزاد کړی دی پاکستان دا د پاکستاني ملازم ما د افغانستان پوښتنه وکړه افغانستان اسلامي امارت آزاد کړی دی افغانستان پوښتنه به درنه وکړم د افغانستان په کوم کال روسان راغلي وو افغانستان ته افغانستان په اتیایم کلو کې راغلی وو ما په دایښت اوسوي څو کوم کال وو داسې 1900 اتیایم وو نه وروره ته دوغره تر اوسه پورې خپل د افغانستان پوښتنه ترې وکړه نه 1900 اته اویاو کې راغلي 1900 کې 1909 کې لاړه وروره خبرې ته غوږ شه 1909 کې راغلي 1909 کې لاړه وروره تاسو اول تلک په تاریخ وایي افغانستان پوښتنه وکړئ تا وروره صبر وکړو صبر ملګرو لایف شیر کوي 800 څو کسانه لایف ګوري تاسو لایف شیر کې دی ورسره زه خبرې کوم دا وایي ما 6 کاله جنګ کړی افغانستان کې او زمونږ هر هغه کونډه خور چې هغې چې خپل اولاد په جنګ کې ترلاسه ورکړی هغه باید دغسې خل د سترګو نه راوباسي ځکه دی افغانستان کې ګوره وروره زه تا سره په دغه خبره مخالف یم اجازه راکړه وروره زه درته غواړم ادبي خبرې وکړم نه غواړم چې بې عزته دې کړم
چیرې دی هغه دوستم چیرې دی بدماش دوستم لالی نظر چیرې دی چا د امریکې غلامي کړې ده نوم نشان نور ختم کړی دی څه شی تا ختم کړی دی والله اسلامي امارات زموږ د سترګو تا ترش افغانستان ته داسې ووایه ترش افغانستان ته ووایه مرګ برغني ووایه ته ورش کابل کې ووایه وایه مرګ برغني او مرګ به د پخواني ځواکونو باندې ته راشه داسې ووایه ما ته یې وښیه اوس خو د ایران منډۍ خولې کې ناست اوس خو خود وایې نو اوس خو څه کوې چې ځکه د ایران منډۍ هلته ستاسو ګوره وروره چا درته پاکستان ازاد کړی چا ازاد کړی چا ازاد کړی تاسې ملک خپل کوم ملک شته پاکستان خو د کدازان د پلار په سنه وکړه افغانۍ یم یاره نو چې افغانۍ نو هلته دې څه هلته دې نو څنګه خپله د درېمنۍ دې هلته هملته لګولې ده او هملته ناست خو نرشه رشه افغانستان ته رشه چې ته وایې زه افغانۍ یم که نه نو ته به اروپا کې څه کول کوې خو ته افغانستان ته راسه ته به په خپل ښځې باندې طلاق واچې چې سبا به زه 12 بجې په هغه کې وګورو په کابل کې وبه کې بیا جنرال موټین وایي څه طلاقي خو خپل اروپا کې ناست طلاقي زه طلاقي نه یم سم طلاقي خبرې مه کوه که چېرته تاسو عزت او عبرت لرلی چې تاسو د هغه ریاست نه پیدا کېدلي چې د هغې نه زیاتره آرمي چې ده د ایران منډۍ کې چې ناوړي پیدا شي هغه وړي هلته یو کم کړه چې هغه بیا غټېږي هغه بیا د ایران منډۍ دروازې ته بېرته راوړي وایي دا ستا پدري خانه ده او مادري خانه دې ده وایي بیا یې هملته درولي که هماغه ځای کې خبرې ته غوږ شه یو خبره درنه بله پوښتنه کوم ملګرو لایف شیر کې هیله کوم زه دې سړي سره ښه تا شپږ کاله د افغانستان کې جنګ وکړو ودرېږه پاکستان نه راتللی شپږ کاله د افغانستان کې جنګ وکړو یا د افغانستان نه د پاکستان ته د خپلې خاورې ته تللم ښه خپلې خاورې ته تللی صحیح ده خپله خاوره دې هغه دی څو ولسوالۍ ده ستا خاوره څو ولسوالۍ دی افغانستان د افغانستان چې دی 400 ولسوالۍ دي ګل خان چې خو مړی چې وي خدای شرمۍ ریخې په تخته ځي دلته ګل خانان راجستان افغانانو کې حسابوي اوس وي د 400 ولسوالۍ د افغانستان کې مسلمانانو ولې نو نه 400 دي ښه موضوع ته راسه دا یو د افغانستان بیرغ ته بېعزتي کړې تا باید بلاک کړم وروره ستا هغه د ایران منډۍ بیرغ سره مې خپل لرې کړلې افغانانو نورې پرېږدي ستاسې سپي مه رالېږئ ښه وروره افغانستان څو ولسوالۍ دی 400 هلته جارج ستا د اصلي غیرتي بچو نه 315 ولسوالۍ دي 315 ولسوالۍ اول غیرت پیدا کوي همت پیدا کوي د افغانستان په تاریخ باندې آګاهي پیدا کوي بیا د افغانستان ځان حسابوي بله خبره آیا دا راته ووایه چې علي وزیر بې ګناه نیول شوی و که ګناهګار علي وزیر پاکستاني ملایانو څه پوښتنه وکړه ځان نو ولې خلاصوي ولې نو یېرېږي هلته خو لنډګان خو به دې نه وي چې ته کې لرګي خاص خو ته پروت هملته یې که نه ته کوټه کې نه یې زه په خپله خاوره پروت یم خو ته کوټه کې نه یې کوټه کې نه یې وایم ته په کوټه کې نه یې ګوره وروره ته وایې چې تر اټکه پورې لوی افغانستان دی خو داسې ووایه چې د اټکه پورې هغه ناوړه مردار پوځ دی د هغې مرګ روا دی خو بیا داسې ووایه خو چې زه تا ومنم که نه دا د پاکستاني ملا څه پوښتنه وکړه دا دې بیا به دې د لنډنه پوښتنه وکړم د دې خبره کې صحیح ده دې کې بیا په تمه اوسه ښه زه دنه بله پوښتنه کوم دا راته ووایه چې هغه کوم کار دی چې الله پرې خوشحالېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅکله هغه کار نه دی کړی دا په کوم کتاب کې راغلی دا سوال دغه پوښتنه مې تا نه کړې وروره هغه څه دي چې الله پرې خوشحالېږي زموږ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کار هېڅکله نه دی کړی جواب هغه شی بیا چشتي عالم ورو زما د خبرې جواب راکړه نور شی ووایه ګوره وروره که چېرته ته منطق لرې یا سر کې د خپل مازغه لرې صحیح ده خبرې ته غوږ شه وروره زما د خبرې جواب راکړه بیا تاسو پوښتنه وکړئ تاسو ته به اجازه درکړم وروره دا دغسې خلک افغانانو تاسې مګم دې زما په سوال باندې نه پوهېږئ ټول پوهېږئ افغانانو زړونه راولېږئ د افغانستان بیرغ راولېږئ هیله کوم د ما ته زما وایي زنګ شه موږ دې سره خبرې کوو هیله د هغه دوستانو نه کوم موږ ته افغانستان درې رنګه بیرغ رالېږي همغه زموږ افتخار دی همغه زموږ ویاړ دی دا مو عزت دی دا مو فخر دی دا مو افتخار دی دا مو د دوست سر دی اسلامي امارت هغه زموږ خپل افغانان دي ستا غوندې خلک موږ ایران منډۍ کوڅو کې د شپې و د تو غونډه کې کوو بیرغ راوچې هغه
دا بیرغ دې انت نو کې دې بیرغ لاندې شل کاله غلامي سوې ده د مسلمانانو خبرې ته وښه دغه خبرې پرې دا اول د خپل خزو تکالي واغوند بیا دلته راشه دغه غلامي شوی دغه الته چې خزو کالي هغه غوستي بیچارهګانې لوچي دي بیچارهګان هغه تمن کالي اخلو چاندا ټولو ملګرو خبره وای ما تا غواړم افغانان ما تاسو دی وایي خبرې ته وښه ورور ګور راځه چې سره لګا د خبرې وکم ځکه خدار ته وای چې زړګیا په کوم کال کې پاکستان کې اسلامي نظام راغلی دا اوس پښتنه ته کوم زوم دا نه پښتنه کوم ما ته وای امریکا کې راغلی زه ته بالکل نه راغلی خو زه درته وایم نو تی ولې نه وای دا خو خوري دی دا بیا اساسي هغه شکست ورکړي ها ما تا نه پښتنه کړی ورور سوال په سوال نه حلېږي سر خو دې ماشاءالله غټ دی ګیره دې پرې کېده ولګ زره خو عقل او منطق خو لګوایا کنه دا راته وای چې زړګیا پاکستان په کوم کال کې آزاد شو چا آزاد کړ کدا خو زغ به توان چې په 1920 کې بچو دا غز باندې آزاد شو خبره واوره پاکو هم سره کار خدا په ټول ته پاکستاني ملاسه وکړ نه ورور زه ګوره ورور استاد کړي عبادت قبول نشي ته په هیڅ دین مسلمان نه چې تاسو سره د پاکستان شناختی کارت نشته ما سره تاسو د یورپ گرین کارت څخه نشته د یورپ ما سره د یورپ گرین ګوره ودی د ملګرو چې دې سره د پاکستان کارت دی او دې سره د پاکستان شناختی کارت دی ځکه چې کله ورته وای جنگ شوی پاکستاني نه پښتنه وکړه صحیح دی کله چې ورته وای چې دغه خاور غوزمنګ د ویغه دا اسیدي وس هغه چلغه کړی دی لوی خاور وروره لوی خاور موږ هر لوپر لوچک نه برید چې لوی خاور وي لوی خاور میړنی لري احمد شاه عبدالي المسی لري منصور لري او محسن داول لري علي وزیر لري ګلمن پښتون لري ثنا اجاز لري د عثمان کاکړ لالا د یو یخته د یو هغه به دغه حساب کیږي او دلته ولسمشر ډاکټر منظور احمد پښتون په خپل بیان کې ویلي دي چې دا ناوړه اداره به ختميږي او د منظور پښتون خاني برازي منظور خاني برازي وته جار تار لګي او تر کدا راګي وستاره جار شو تر کدا بل راکته وداري که صبر کوي یو دغه زره کولې درې په لګو مخسر کته د مخزر کونه زه من په دې باندې خو منګه خلص وزو دامي افغانات دامي منظوري دامي لوی افغانستان یا کته په تور وای یا چا وای او صاحب خبره واره کته په پټم بغټ په دوی به یا چا وای ته په اروپا کې نه ته دا غن څه ټول سنت اترته هو آیا زړګیا موسیقي حرامه ده وروره موسیقي دا اسلام حرام بولل که زه حرام درته دا خو اسلام حرام نه زه تا نه پښتنه ما کړې ده اسلام او هر شهر کوم چې ته ما ته قناعت راکې موسیقي حرامه ده او بالکل حرامه ده ولې پاکستان کې نه بندوي د پاکستاني ملاتړ پښتنه وکړه یاره دغه شلې لکه یو چلای چې د بس پسې منډي وي پاتې شي اخر خبره ولا بنده دا جزء من خالص دا رب ولا ناټ لبونه بنده یورپ کې ناټ کلبونه بند کما پاکستان معنا شي ده اول به پاکستان معنا شي ده یورپ خو ځان ته اسلامي ملک نه وي دي سره موږ څه کار لرو د دې مذهب بیل دی د دې قانون بیل دی د دې هغه بیل دی آیا ستا په ملک کې د دې قانون دی ډیر کزما په ملک کې کته واقعیت مسلمان صحیح حقیقت وایي په افغانستان کې د امریکا قانون ډیر دی که په پاکستان کې نت کار ها د چا پاکستان کې د امریکایي قانون ډیر دی که په افغانستان کې په افغانستان کې اسلامي امارت دی شکر چې د اسلامي امارت شکر چې د زمونږ د افغانانو د موږ په وینو باندې خپل وطن آزاد کړی دی په نره باندې اوس عمل ته هغه کوو تاسو شناختی کارت د پاکستان دی او تاسو د افغانستان د نوم نه استفاده کوئ تاسو نشئ کولی ما سره د خبرې کوي زه د مخکې معلوموم گرین کارت او دا راته وایي زړګیا چې دغه آدم علیه السلام خبرې ته غوږ شه آدم علیه السلام څو بچیان لرل آدم علیه السلام څو بچیان لرل آدم علیه السلام معنا څه ده آدم علیه السلام وایي څه شی ده آدم علیه السلام د معنا څه دی آدم چا ته وایي وی آدم څو اولاد یې وروره آدم علیه السلام یو پیغمبر و ولنی انسان دنیا ته راغلی مهرباني وکړه ورور څو اولاد او آدم علیه السلام باندې څو صحیفې نازل شوې وې یا پیغمبر سمانا پیغمبر هغه چاته وایي چې د جبرائیل علیه السلام له طریقه د الله تعالی نه ورته صحیفې او یا وحی راغلی هغې ته وایي پیغمبر
پیغمبر دې ته وایي او پیغمبر هغه چاته وایي ودرېږه صبر وکړه چې دلته د پیغمبر خبره ختمه کړم که نه صبر وکړه پیغمبر هغه چاته وایي چې څلور هغه آسماني کتابونه پرې نازل شوي هغې ته وایي پیغمبر آیا د پیغمبر او د رسول څه فرق دی وروره اوس بیا هلته پیغمبر رسول ته ولاړ هغه نبي و رسول پیغمبر رسول نه دی دغه سوال نه پرېږده هغه نبي و رسول فرق دی که نبي و رسول هغه ته پرېږده ته دې خوا ما درسې دا راته وایي هغه کوم انسان و چې ژوندی و ژوندې که بیا مړ شو 100 کاله مړ و بېرته ژوندی شو هغه کوم انسان هغه انسان نه و هغه عزیر علیه السلام و هغه لکه چې شي و انسان نه و عزیر علیه السلام انسان خو دا نبي و خبره د خلکو سره دغه دي مذهب او سیاست دغه ای ګل خانانو خدایم په خپلواکي دوه دېرش غاښونه راخطا کړه ګوره زړګیه ته وایې عزیر علیه السلام و هغه انسان نه صبر وکړه وروره صبر وکړه تا ویلې عزیر علیه السلام و هغه انسان نه ته عالم ځان ته وایې په الله ګوره ستاسو ملګرو نارې وهم چې ما ته قاري مه وایي دا عالم نه لاره ورکه ده دغه مهال دی که نه وی که نه نو ښه وروره دا راته ووایه چې داسې راته ووایه چې ناوړه کار چې یو څوک وویني او ښه یې ګوري چې هلته همیشه دی آیا د هغې مخنیوی باید وکړي ولې نه که دا خو مسلمان د دې مکلف دی چې امر بالمعروف وکړي امر بالمعروف ته اوس په کویټه کې که نه صحیح ده اسلامي امارت دلته خپل اتلان لري هغوی به د خپل وطن امنیت ساتي ته خو اوس کویټه کې صحیح ده او ته کویټه کې هلته کویټه کې څومره ناوړه کارونه روان دي یا تاسو کوم ورځ جنګ کړی چا سره څوک وهلی دی یا هم څوک منع کړي په زور نه څنګه څوک اجازه راکړه یو پوښتنه بله کړو ملګرو 100 کسان لایو پورې لایو شیر کړي هیله کوم ملګرو موږ د افغانستان دشمنان تاسو ته موږ ښیو هغه دا خو وایي چې زه هغه دی خو که دا کوم وخت کې کوم افغانستان هغه سره برابر شو دا ووایي چې ما په افغانستان کې 15 کاله 6 کاله جنګ کوه زه د پاکستان نه راتلم او ما سره شناختي کارت د پاکستان دی او پاکستان منظور پښتون هم خلاف دی خو دا خو دې نه معلومیږي چې وروره د پاکستان د حکومت طرفدار دی او د منظور پښتون خلاف دی او آی ډي کارت د شناختي کارت د هغې ځای لري ښه وروره ډېر ښه دا راته ووایه چې مثال آیا دا اوس چې په پاکستان کې یو قانون پاس شوی دی چې د ماسخوتن اذان به نه کېږي هغه کې شپې ماسخوتن اذان به بندوي څه حق په دې باندې دې څه فکر دی دا اعلان کومې دغه رسنۍ وکړي سلام علیکم وروره علیکم رجوع ښه وروره داسې چل وکړه وروره چې شی وایې مخکې رانه پټ کړی دی او زنګ دې م راته راوهلی دی ته ښه خالي خانم جوړ زما د شپږمه کلمه خو یې وایي ووایه ته شپږمه کلمه هم نه وایه زه وروره تا به بند کړم مخکې بند کړی دی ما ته راغلی ښه وروره ښه دا راته ووایه چې شپږمه کلمه او بل دا راته ووایه چې دغه قرآن مجید خبرې ته غوږ شه انسان چې اول دنیا ته راغی اول کوم کار یې وکړو تا دغه ما ته وویل شپږمه کلمه ای وروره شپږمه کلمه موضوع زما نه ده دا ستاسو که ته شپږمه ووایې بیا به تا پسې زه ووایم که ما ونه شلې ویلې بیا به دا ملګري ووایي صحیح ده وروره تا پسې به یې زه ووایم د دې 1400 کسانو په مخ کې زه در پسې وایم د ژمي استنجا دې زده ده د ژمي استنجا دې زده ده څه شي د ژمي استنجا دې زده ده دغه دی د ژمي استنجا او د اوړي استنجا د پسرلي استنجا دا د واورو استنجا ګوره وروره اسلام کې فرقونه مه پیدا کوئ ژمي استنجا او د اوړي استنجا دا په اسلام کوم ځای کې راغلي دي دا په کتاب کې راغلي دي ولې نه راغلي کوم کتاب کې راغلي ته ما ته ثبوت دلته راده خوا کړه دې ځوانانو په مخ کې که تا ما ته راده خوا کړه زه به په هېڅ دین مسلمان نه یم وروره راده خوا کړه اسې شروع دې کړې ده درته ولې وروره اسې شروع دې کړې ده قرآن اسلام کې فرقې پیدا کړي ښه صحیح ده ما تا نه پوښتنه وکړه هغه کوم کار و چې پیغمبر علیه السلام نه و کړی او د الله خوښېده هغه کار تا نه مې پوښتنه کړې وروره په خبره پوهېږې ولې را باندې دا کور و هغه ټول په څوکانو ماته یې پوښتنه مې درنه کړې پوښتنې جواب مې راکړه ته عالم یې منطق راسره وایې دلیل مخې الله پیدا کړی خو اس دی خدای پاک پیدا کړی چې ساه لري وجود لري د غوښو دی او شاته ګاډي انسانانو پیدا کړی ستا د سوال جواب ما درکړ زما د سوال جواب ګلخانان هم ګټ ښه وروره وي ادم څه شي ده دا وي ای وروره ستا د نظره فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن عالم دی که فاسد دی ستا سوال ته وکړه کوم سوال تا کوي هغه اوس پرېږده هغه دې اوس چا درته کومنټ کې ولیکه یا چا دغه اوس پرېږده د اوس د هلته دې اول د خولې کې دې مم وایه مړۍ پکې زه وروره
مصر ګرځي هغه د پنجابي پلاس پښتنه وکړه زه خو افغان نه یم افغانۍ نو خو د مبارزې څه چلو کوي ما سره چې د خپل کور کې ښځه نسته دی طلاق چې زه د پاکستاني شناختي کارت نه لرم او زه یوازې د افغانستان پاسپورت لرم داسې ووایه بیا سپینه پرېوځي تا ته سپینه پرېوځي پر تا یې طلاق چې ونې طلاق واخله واورو زه تا ته وایم ته حق راته ووایه که نه زه ما سره د افغانستان پاسپورت دی یو غیرتي افغان ته ته طلاق ورکړې خو ته ما ته ووایه که نه ګوره وروره که ته غیرتي افغان ما ته وایې ته د افغانستان په هکله خبر نه لرې د اسلام په هکله خبر نه لرې او ځان ته دې مولوي تا اولو خبرو کې دا لایف بیا تاسو وګورئ دا وایي زه عالم یم څو دورې مې دې ویل کړي دي خبرې ته غوږ شه وروره سارا جاهل خو بیا نو سارا جاهل خو نو بیا هغه کوم کار دی چې ته د خپلې ښځې ته نشي ورکولی بل چاته یې ورکولی شي هغه کوم کار دی دا په کوم کتاب کې دا سوال ادبي سوال دی وروره ادبي سوال دی ستاسو عزت ته به بې عزتي خبره نه وي وروره ادبي به یا ته د ښځو طلاق دا کیسه پرېږده سم سیاست ته راځه طلاق دی ښځه دا سیاست ته تا ولې راشه سیاست وایي شي ته وروره سیاست څه معنا یعنې سیاست څه شی سیاست وایي بنیاد ته وایي بچې نو مې سره سم جواب ښه وروره وایي که نه زما ملګرو کلمې به درک کړې داسې چل وکړه وروره عالم هم دې ځان ته ورکړی دی لږ مطالعه وکړه دا راته ووایه چې یوه پوښتنه بله کومه دا د یوسف علیه السلام د ښځې نوم څه شی و د یوسف علیه السلام د ښځې نوم څه شی و د زلیخا نه ابله د یوسف علیه السلام د زلیخا نه ابله زلیخا د یوسف علیه السلام ښځه وه که نه وه وه خو ابله ښه یم دا نه زلیخا نه وه ښځه د یوسف علیه السلام هغه د هغې ښځه نه وه یا زلیخا نه وه ښځه هغه اسرائیلي روایات ښځه د اسرائیلي روایات خو اوس دغه زمانه چې ورسیاره خدای ته وګوره لږ زره قربان دې شمه ګیره دې جار شم غټه ګیره دې پرېښې ده غټه ګیره دې آیا زلیخا د یوسف علیه السلام ښځه نه وه ته خپله مرداره ښځه غواړې هغه خو رنډۍ وه آیا هغه د پیغمبر ښځه نه وه بیا نه هغه اسرائیلي روایات د پیغمبر ښځه نه ده نه د ټول کتابونه وایي نه ده ښځه ای وروره په خدای که پیغمبر ته دې هغه وکړو توهین دې وکړو په الله پیغمبر و اسرائیلي روایت په نهمه سپاره کې خدای مې دې ګناهګار نه کړي که یولسمه سپاره کې څومره آیاتونه راغلي اجازه راکړه د زلیخا باره کې آیات نه دی راغلی نه دی راغلی نه دی راغلی واچوه آیات کوم آیات ته داسې چل وکړه په دغه خبره باندې ما سره ته شرط وتړه که چېرته ته واقعیت یو رښتینی مسلمان یې ګوره خو داسې چل وکړه بیا ووایه دا ږیره چې ما پرېښې وایه زه وایه دا برېت و ږیره وریځې وایه کلوم نور هېڅ شی مه کلو ږیره نه کلوم نر باندې کوم چې هغه سنت رسول الله دي وریځې دې کمې که دغه ما درته په ثبوت ورسوله چې په د یوسف علیه السلام ښځه زلیخا وه او بله ښځې نوم یې اسینه و نه ته به کوم دغه باندې ماته اسرائیلي روایات به نه وي اسرائیلي روایات ای وروره تاسو قرآن لوستلی دی او الحمدلله قرآن څه معنا قرآن څه معنا ای د هغه خبرې ته غوږ شه پس که نه صبر وکړه که دغه خبره ما تا ته صبر وکړه چې زه تا سره دا خبره کلیر کړم کاري ته وایي ګوزو تا کې دومره حیا نشته د یورپ چا دغه ادب زده کړي دا ته اروپا مهذب هم ځان ته وایه څه شی مې زده کړي تا به یورپ کې دغه چې قاري صاحب ته چې د دین دغه ته وایي پس که نه دا ستا اخلاق دي څه رقم اخلاق دي ستا ډېر ښه اخلاق دي ټول عمر راغلی زما ملک دې جنګ کړی دی خپل ملک دې هغه کړی دی کوټه کې اوس پروت دی جنګ نه دی جهاد مې کړی دی جهاد فی سبیل الله مې کړی دی جهاد وایي جنګ څه شی دی خو دانې ورونه دې پکې شهیدان شوي مړه کړي دي د چا مرګ د الله په لاس کې دی مرګ د الله په لاس کې دی یو هم ناست دی یو هم نه مړه شوي اکا دي د اکا دوه مې د اکا زامنان چې لان شوي دي هغه به زما فامیلي که به نه وي تاسو کوم ځای کې اوسېږئ یعنې پلار نوم دې څه دی نیکه نوم دې څه دی هلته منظور دی هلته نور ملګري دي هغوی ته د کالي راباسي زه وروره راته مخکې زنګ راولي مخکې پټ کړی بیا راته ټینګه خبره وایه قرآن معنا د قرآن څه معنا ده زه وروره